السلام علیکم دوستانو زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. راځئ چې نن یو څو مهمې جملې زده کړو. اولنۍ جمله، خپل کار دې کوه. په انګلیش کې وایو Mind your own business. دوهمه جمله، هر څه چې وشو Come what may. دریمه جمله، ما له تا سره څه غلطي کړې. What wrong have I done to you. څلورمه جمله، خپل غلط عادتونه پرېږده. Give up your bad habits. پنځمه جمله، د مخه مې لرې شه. Get out of my sight. شپږمه جمله، خبره دومره مه غټوه. Don't stretch the matter further. اوومه جمله، په هوښ کې یې. Are you in your senses. اتمه جمله، خپلې خبره ته دې پام کوه. Hold your tongue. نهمه جمله، ته زما د ورور په شان یې. You are look like my brother. لسمه جمله، خلک د هغه ستاینه کوي. People speak well of him. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. Thank you very much.